د اسلامي امارت په واکمنېدو سره هلمند کې هم د نورو ولایتو په څېر د قاچاق پر وړاندې کمسارې مبارزه. د هلمند امنیه قومندانۍ ویان ملا عزت الله حقاني وایي یوازې تېر 1446 هجري قمري کال یې بهر ته د قاچاق 38 قضیې ثبت کړي دي. حقاني وایي د هلمند په 15 ولسوالیو کې 110 ټنه اوسپنه، مس او سرپو د قاچاق مخه نیولې او ورسره په دې تړاو یې 90 تنه عدلي او قضایي ارګانو ته د دوسیو تر بشپړېدو وروسته سپارلي دي. د هلمند ولایت په 15 ولسوالیو کې لکه ناوه، ګرمسیر، خانشین، بارامچی او دیشو ولسوالیو کې د اوسپنې د قاچاق 38 قضیې ثبت شوي دي چې په تړاو یې 90 تنه د شاوخوا 110 ټنه اوسپنه، مس، سرپو سره یو ځای نیول شوي دي چې دوسیې ترتیب شوي دي او قضیې اړوند ارګانونو ته لیږدول شوي دي. بلخوا د هلمند اوسیدونکي ملا عبدالرحمن او قاري نقیب الله شهیدمل د اوسپنې، مسو او نورو قیمتي توکو د قاچاق په مخنیوي کې د اسلامي امارت مبارزه د ستاینې وړ بولي، خو غوښتنه کوي چې نور هم باید د قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې له جدیته کار واخیستل شي. او چې زموږ امنیتي ځواکونه ویښ او بیدار دي چې د هیواد څخه بهر غیر قانوني قاچاقي اوسپنه همداسې نور کوم د افغانستان سرمایه چې دی هغه د باندې نه پرېږدي غیر قاچاقي، نو همدا رقم باید کوم شیان چې هیواد ته راواردېږي هم باید د قانون د اصولو سره برابر وارد سي، قاچاقو مخه ونیول سي. که چیرې د مسو او اوسپنې د قاچاق مخه ونیول سي او په قانوني توګه په هیواد کې استخراج سي، نه یوازې دا چې د ملي شتمنیو ساتنه به شوي بلکې صنعتي پرمختګ او په عوایدو کې به زیاتوالی هم راغلی وي. د اسلامي امارت څخه مو غوښتنه دا ده چې د نوموړي قاچاق لپاره په سرحدونو او داخل کې خپل فعالیتونه نور هم زیات کړي او د دې لپاره مشخص قوانین وضع کړي او سزاګانې وضع کړي چې خلک د دې قاچاق څخه مخنیوي وکړي او نور د قاچاق څخه لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت د انساني قاچاق نیونې، د اوسپنې، مسو، سرپو او نور قیمتي توکو د قاچاق د مخنیوي په تړاو د پام وړ ګامونه پورته کړي دي. په ملي او نړیواله کچه د اسلامي امارت دا مبارزه کمسارې بلل شوې ده.